إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درنو قدرمنو الله جل جلاله چا باندې ظلم نه کوي
فخپل ځان باندې هم ظلم حرام کړی دی چې په خپلو بندگانو ظلم وکړي او په خپلو بندگانو باندې هم ظلم حرام کړی دی چې یو بل باندې ظلم ونه کړي. الله جل جلاله چا باندې د یو ذرې قدر ته هم ظلم نه کوي. یو وړوکی شی دی، یو معمولی د ذرې قدر ته هم رب ظلم نه کوي، بلکې دغه ذره دا یو وړوکی او معمولی شی که چیرې دغه نیکي الله جل جلاله هغه زیاتی دو چنده لس چنده اجر ورته ورکړي، او بلکې د خپل ځان د طرف نه خلقو ته عظیم اجر ورکړي. وان تکو حسنة یضاعفها، که چیرې دغه ذره یو نیکی نو الله جل جلاله دغه نیکی دو چنده کوي زیاتی. ويؤتي من لدنه اجرا عظيما، د خپل طرفنا خلقو ته ډیر اجر ورکړي. بل آیت کریمه کی راځي د سورة یونس آیت ده، ان الله لا يظلم الناس، الله تبارک وتعالى فخلق باندې ظلم نکړي، ولكن الناس انفسهم يظلمون، لیکن خلق په خپل نفسونو باندې ظلم او زیاتی کوي. یو مومن مسلمان باندې چې څوک ظلم کوي، یو ورور په بل ورور باندې ظلم کوي، یو گاونډي په بل گاونډي باندې ظلم کوي، نو د دې معال د دې حشر نشر د دې سزا او جزا دغه سړي ته راځي کی. څوک چې په چا باندې ظلم کوي نو د هغې سزا او جزا به د هغه سړي نه اخیستل کیږي. حدیث کی راځي د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت ده، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی المسلم اخو المسلم لا یظلمه، مومن مسلمان دا د بل سړي بل مسلمان ورور دی، یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی، نو لا یظلمه فهغه باندې د ظلم نه کوي. دا مسلمان دی په بل ورور باندې ظلم نه کوي. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، یو سړی ظلم خو څه کوي، ظلم نه کوي، خو د یو مومن مسلمان ضرورتي مشکلي مصیبتي آفت ور باندې راغلی دی ور سره کومک کوي، نو كان الله في حاجته، الله جل جلاله با د دغه سړي په حاجت کې کوشش کوي حاجت به ول پوره کوي. نو ظلم معال او رجا خپل ځان ته کېږي. ورونو څوک چې په چا ظلم کوي داغه نه به الله هغه سره حساب کتاب. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، تاسو د ظلم نه ځان وساتئ، فهم کوئ چیرې چا باندې ظلم ونه کوي. ورور دې په ورور باندې ظلم نه کوي، ورور دې په خور باندې ظلم نه کوي، خور دې په خور باندې ظلم نه کوي، زامن دې په مور باندې ظلم نه کوي، مور دې په بچو باندې ظلم نه کوي، بچی دې په پلار باندې ظلم نه کوي، پلار دې په بچو باندې ظلم نه کوي، تره دې په وراره باندې ظلم نه کوي، مالک دې په مزدور باندې ظلم نه کوي، مالدار دې په فقیر او مسکین باندې ظلم نه کوي،
مدیر دی په مامور باندې ظلم نه کوي ځان د ظلم نه وساتئ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة دا ظلم دا تورتم دی تیریږي قیامت په ورځ باندې ورونو الله دې ما او تا د دې حال نه وساتي قیامت په ورځ کې به دغه ظالم دغه بې ایمانه بېدینه د هغې مخې ته تورتمي په تورتم کې به روانې ته به نه ویني مؤمن مسلمان مخې ته به رڼایي نور به نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا رنا به د دې په مخ کې د برواني خې طرف ته ګس طرف ته برواني او आवाज وکړي چې یا الله زمنګ دغه رڼا او نور هم زیات کې ظالم جابر بېمانه بېدینه سړی دا به په تورتم کې رواني هغه به ته به نور او رڼا نه نو ظلم دا نه دی پکار نه دی پکار چې مسلمان په بل مسلمان ظلم وکړي مسلمان په خپل ځان باندې ظلم وکړي د ظلم مختلف انواع لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم واحذر من المظلوم دعوته لا تأخذنك سهام الليل بالظلم نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم او مؤمنا او مسلمانا ظلم مکه و هر څومره چې طاقت او قدرت لري او ګوره ظلم اخر د ته په ظلم باندې پښیمانه کیږي ځان د مظلوم د ظلم نه وساته مظلوم سړی د دعوت نه هغه پتا باندې خیره کوي د هغې د خیرو نه ځان وساته لا تأخذنك سهام الليل بالظلم ګوره پام کوه د شپې دی هغه مظلوم سړی په غشو ولي دغه د شپې غشو نه ځان وساته چې هغه تا ته ونه رسېږي نامت عيونك والمظلوم منتبه ستا سترګې ودې شوي دي ته خو په ارام باندې پروت یې ظلم دې کړی دی زیاتی دې کړی دی په ارام خوب کې خو لیکن مظلوم انسان هغه ویښي د شپې راپاڅېږي رب ته ژړا او فریاد کوي چې یا الله د دې ظالم نه زما بدله او انتقام واخلې یدعو علیک وعین الله لم تنمی نو هغه په تا باندې دعا بددعایي کوي خیرې درته کوي الله جل جلاله له خوب نه راځي هغه نه وده کېږي هغه یخي د مظلوم دعا قبلوي نو ظلم زیاتی دا نه دی پکار ورونو د ظلم مختلف انواع دي یو دا هم ظلم دی چې سړی ناروا کوي د الله د حدودو نه تجاوز کوي دا په خپل ځان باندې ظلم دی زیاتی دی ځکه د دې سره الله جل جلاله حساب کتاب کوي ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واصروا الندامه لما راوا العذاب کچېره د هغه نفس د پاره چې هغه ظلم کړی دی زیاتی کړی دی په خپل ځان باندې په ځمکه کې چې څونه جیداد دی څونه مالداري ده څونه اموال دي دا ټول فدیه کې چې دغه ظلم د عذاب نه بچ شي واصروا الندامه لما راوا العذاب هغه په پښیمانتیا پټه کې کله چې عذاب ویني چې عذاب ویل نو به په پښیمانه شي وقضي بينهم بالقسط د دې په منځ کې په عدل او انصاف فیصله کیږي وهم لا یظلمون او د دې سره به ظلم زیاتی نه کی نورونه یو دا ظلم دی چې انسان مخالفت کوي ناروا کوي الله جل جلاله هغه سره حساب کتاب دا هم ظلم دی چې یو سره د الله او د رسول د حدودو نه تجاوز کوي د الله اوامر نه مني د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوامر نه مني هغه کار نه چې الله او رسول موږ منع کړي هغه کوو کوم کار نه چې الله او رسول موږ ته امر کړي هغه نه کوو نو دغه سړي سره به الله جل جلاله دا هم ظلم دی چې په خپل ځان باندې کوي الله به د دې سره حساب کتاب ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. زما محترم ورونو قیامت ورځ کې به دغه ظالم انسان په خپلو لاسونو باندې خوله لګوي او چکونه به لګوي، په خپلو لاسونو باندې به خوله لګوي او چک به ور باندې لګوي او هغه به افسوس کوي، اواز به کوي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کې ما د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لار خپل کړې وای. زه په دنیا کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې تللی وای، کاش کې د هغې نقش و قدم باندې زه روان وای. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس دې تبعی د ما لره، کاش کې ما غفرانې ظالم جابر، هغه شیطان، هغه حرامي، هغه مرتد زندیق ما دوست نه وی نیولی، کاش کې ما د الله رسول الله را خپله کړې وی. نو هغه به ارمان کوي ورونو، هغه به افسوس کوي، په خپلو لاسونو باندې به خوله لګوي د ډېر افسوس او د خفګان نه. الله دې نومي مسلمان دې حال نه وسي. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هغه خلق چې کله فسق و فجور وکړي، یو فاحش کار وکړي، او ظلموا انفسهم، یا په خپل نفس باندې ظلم وکړي، زیاتی وکړي په خپل ځان باندې، ناروا کوي، د اسلامي حدودو نه بهر ته وځي، اسلامي چوکاټ نه بهر ته وځي، نو دې الله رایت او خپلو ګناهونو معافي وغواړي. ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، نو هغې الله رایت کړي چې یا الله ما ظلم کړی دی، یا الله ما زیاتی کړی دی خپل ځان باندې، یا الله د ګناهونو معافی والا سوا د تا نه بل ذات نشته، الله ما ته خپل ګناهونه معاف کړي. نو دا هم ظلم زیاتی دی چې انسان د الله د حدودو نه اسلامي چوکاټ نه وځي، دا په خپل ځان باندې ظلم او زیاتی دی ورونو. یو غټ ظلم دا دی ورونو چې انسان، یو سره انسان د رب العالمین په حقوقو کې شریک کی، د الله حقوق دی انسان له ورکی، الله په حقوق کې انسان شریک ورونو، د الله جل جلاله سره شریک پیدا کوي، دا د دین غیر ظلم نشته. واذ قال لقمان لابنه یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم. یا که هغه وخت چې لقمان حکیم صاحب خپل بچی ته نصیحت کوي، وعظ ورته کوي، ورته فرمایي چې بچیا لا تشرک بالله، الله سره شریک پیدا نه کړي، د الله حقوق هغه مخلوق ته ورنه کړي. ان الشرک لظلم عظیم، ځکه شرک دا عظیم جرم دی، دا عظیم ظلم دی، د دینه غټ ظلم بل نشته. نو د الله جل جلاله سره شریک پیدا کول زما محترمو، دا د دینه غټ ظلم بل نشته. ډېر خلک شته چې په ځای د دې چې رب العالمین ته جړا او فریاد وکړي، هغه مخلوق ته جړا او فریاد کوي، د مخلوق نه غواړي، پخه یې وخېږي نو غیر الله ته آواز کوي، پیر بابا را مدد شي، مشکلاتو سره مخامخ شي، لوی ځوانه دا مشکل را حل کړي، په ځای د دې چې الله نه وغواړي یا الله زما دا مشکل حل کړي، یا الله خیر، الله د مصیبتونو فتونو نه وساتي، یا الله بیماری مې روغه کړي، یا الله د مصیبت لرې کولو والا سوا د تا نه بل څوک نشته، مرض لرې کولو والا سوا د تا نه بل څوک نشته، آفت راوستلو والا او آفت بچولو والا سوا د تا نه بل څوک نشته، یا الله د نوم عبادت مستحق سوا د تا نه بل څوک نشته. دا د اسلام او د توحید عقیده ده. نو دا هم ظلم دی ورونو یو نوعه چې د رب العالمین حق مخلوق ته ورکړي، الله سره په حقوقو کې مخلوق شریک، د دې نه غیر ظلم بل نشته. دا هم ظلم دی ورونو
یو نوع ظلم دا دی چې د الله او د رسول فکلام الله کې فکلام الرسول کې تحریف کوي، تاویل پکې کوي. دا د ورونو دا د یهودو کاو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يهود با دا الله په کلام کې تحریف او تاویل کوي. دا الله په کلام کې په تورات کې به تحریف کو کم کلام چې الله جل جلاله ویلو هغه کې باغی تحریف. الله جل جلاله يهود ته امر کړو چې وقولوا حطه، تاسو وای کلمه د بخشش چې یا الله زمون ګناونه معاف. نو هغه ورونو په دې کلمه کې تحریف وکړ او ویل چې وقولوا حنطه، او وای تاسو چې الله موږ د تا نه غنم غواړو. نو د حطه په ځای باندې حنطه شروع، الله موږ د تا نه غنم غواړو. نو فبدل الذين ظلموا، بدل کړل الظالمانو هغه ظالمانو چې د الله په کلام کې تحریف کوي، د الله په کلام کې تاویل کوي، قولا ویناه د رب العالمین، واخذوا غیر الذي قيل لهم، او ويخصل هغه وینا چې دوی ته ویلې شوی نه و. الله ته ویلو چې کلمه د بخشش وایي، هغه به ویلا یا الله موږ د تا نه غنم غواړو. په دې امت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې ونو داسې علما داسې طائفې شته چې هغه د الله د کلام تحریف کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث کې تحریف کوي. یو د هغې نه قرآن کې راځي چې الرحمن علی العرش استوى، الله جل جلاله په عرش باندې مستوی دی، عرش نه بره شوی دی، عرش د پاته دی رب کائنات. زمونږ استاد رب ذات بابرکات د رب کائنات دا چیرته دی ورونو؟ دا عرش د پاسه دی. دا قرآن په دې باندې دلالت. الرحمن علی العرش استوى سورة طه کې راځي. ثم استوى على العرش، بے رب العالمین په عرش باندې مستوی شو، چت شو، عرش د پاسه. نو د الله جل جلاله ذات بابرکات عرش د بره ده، عرش د وو اسمانونو نه پاسه ده، او علم قدرت او طاقت د رب العالمین په ټول عالم باندې ده، ټول جهان باندې ده. قدرت او طاقت او علم هر ځای کې ده، خو ذات بابرکات د رب العالمین دا چیرته ده؟ دا فوق العرش دی ورونو. نو یو طائفه را پیدا شوله، هغه په دې آیت کریمه کې تحریف وکړو. ثم استوى وثم استولى، بیا الله جل جلاله معنی دا کړل چې الله په عرش باندې کنټرول راوست. الرحمن علی العرش استوى معنی استولى، دا هغه کنټرول او سلطه په عرش باندې راوستله. نو د قرآن تحریف وکړ، دا په دین کې ناروا دی ورونو. دی امت کې دا يهود شته، او هغه وخت کې وو چې د قرآن تحریف به کو، د الله د کلام تحریف به کو. نو نننی زمانه کې دا چې مولان شته چې د قرآن تحریف کوي، د نبی علیہ السلام د احادیث تحریف. نون اليهود ولام جهمي هما، نون اليهود ولام جهمي هما في كلام رب العرش زائدتان. امام ابن قیم رحمت الله علیه فرمائی چې د یهود النون او د جهمیان لام دا الله جل جلاله په کلام کې دا دوانه تحریف او تاویل دې زیته ده. یهود بد حطه فذ باندې حنطه ویلا، او جهمیانو د استوا فذ باندې استولاوي. نو وی چې نون اليهود ولام جهمينهما فی کلام رب العرش زائدتان، دا دوان النون او لام د یهود النون او د جهمیان لام دا دوان د رب العالمین په کلام کې زیته دی او تحریف دی. الله دې د دینه منګو تاسو وساتي. نو دا هم ظلم دی ورونو چې خلق قرآن او حدیث کې تحریف کوي. ورونو دا هم ظلم دی چې یو سره فاحش کار کوي، زنا کوي،
دا هم یو ظلم. حضرت یوسف علیه السلام اغلا الله جل جلاله دا عزیز مصر په کور کې سکن ورک. د مصر بادشاہ الله هغه ته مسخر ک په کور کې وصیت وکړي چې دې ته ښکلې کمره او ښکلې ډبل بیډ او ښکلې ځای ورته برابر کړي. دا به موږ په زوی ولې باندې ونیسو. نو شیطان زور ولګو ورونو. د عزیز مصر بیبي هغه دوکه کړه او د حضرت یوسف علیه السلام نه داغه د نفس مطالبه وکړه. هغه نه د زنا مطالبه وکړه. ټول گیټونه بند. د مالدار خلکو خصوصي کمرې لکه وسړی ورځي نو مخې ته ډېر گیټونه وي. عمومي گیټې بند کړه، ورپسې بل گیټې بند کړه، ورپسې اخرنۍ کمره چې د هغه خصوصي کمره وه د خوب هغه یې کولاو پرېښودله او په مختلف حالت کې ورته راله. داسې کپړې ورته واچولې چې هغه په نشه کې او په جذبه کې. یوسف علیه السلام نه مطالبه وکړه چې راشه ځوانه. وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. زلیخا ټول گیټونه بند کړه او یوسف علیه السلام ته په ډول او سنگار کې رااله. ناشنا کپړې او ناشنا هیئت ورته برابر کړو. ورته وایي چې یوسفه نوجوانه دی خوا راشه. نو قال معاذ الله یوسف علیه السلام چې د هغې ښځې حالت ولیده په نازک حالت کې هغه ته ولاړه وه او د غلط کار مطالبه یې ترې نه کوله. نو قال معاذ الله پناه غواړم په رب العالمین باندې انه ربي احسن مثواي. رب العالمین زما ځای ښایسته کړی دی. الله ما باندې انعام وکړو، احسانات را سره وکړو. نو زه ولې د رب العالمین هغه کار کوم چې په هغه باندې رب العالمین غوسه کېږي. ورونو خپل ورونو سره ورونو ظلم وکړو. خپل ورونو راواخص یو ښایسته نوجوان. حدیث کې راځي چې یوسف علیه السلام ته د دنیا نیم حسن الله ورکړی و. نورونه یې راواخیسته په کوی کې خطا ورونو سره ظلم وکړو. د الله جل جلاله وفاته ګورئ ورونو. الله یې د کوی نه راوباسي، قافله راځي او هغه راوباسي. بیا یې ورونه رال بیا یې ظلم وکړو. دا زمونږ غلام دی، په هغه باندې په معمولي پیسو باندې خرڅ کړه. قافلې والا یې وړو مصر کې په عزیز مصر بادشاہ باندې خرڅ کړه. د الله نظام ته ګورئ ورونو، د الله وفاته ګورئ. هلته د پیغمبر په کور کې و، دلته چې راغی د یو بادشاہ په کور کې. د بادشاہ د کور زندگی دا خو جدا زندگی ورونو. نو الله ته په احسان وکړو، د بادشاہ په کور کې ووسو او بادشاہ خپلې بیبي ته وایي ګوره چې هر څو ښکلې برابر کړه. یوسف علیه السلام وایي چې الله جل جلاله ما سره څومره وفا وکړه، څومره احسان یې را سره وکړه، او زه به بیا د هغه نه وروسته راپاڅېږم. زنا الله حرام کړې ده او زه د زنا کوم. څومره احسان او مهرباني په ما کړې. نو زما محترم حضرت یوسف علیه السلام زلیخا ته فرمایي چې معاذ الله انه ربي احسن مثواي. دا رب زما دې زما ځای ښایسته کړی دی، ډېر انعامات را باندې کړي دي. ورونو را سره ظلم وکړو، کوی کې خطا کړلم. رب العالمین زه بېرته د کوی نه نجات راکړو، راویستلم. بیا را سره ورونو زیاتی او ظلم وکړو، په قافلې باندې خرڅ کړلم. او رب العالمین را سره احسان وکړو، د باچا په کور کې راته زندګي برابره کړه. نو چې الله ما سره دومره احسان او مهرباني وکړله، زه کله داسې کار کوم چې په هغه کار باندې رب العالمین غوسه کېږي او خفه کېږي. دا کار نه کوم. زنا دا خو سبب د غضب د رب العالمین دی. دا نه کوم. انه لا يفلح الظالمین. الله جل جلاله ظالم سره نه کامیابی. دا خو ظلم دی. یا یو بل معنا د دې آیت کریمه کوي چې انه ربي احسن مثوایا. دا عزیز مصر ما سره څومره احسان وکړو،
خپل بیبي ته وصیت وکړو چې ګوره خصوصي کمره هر څه ول برابر کا د خوراک کا خبندو بسوله وکا نو ما سره دومره احسان وکړو او وی ویل چې عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا من تب نفع ورسي یا به په زوی ولې باندې ونیسو زه نه تاسو کوم داغه د بیبي سره د وس زنا کوم دا خو ظلم دی او الله ظالم سره نه کامیاب نورونو دا هم ظلم دی دا هم ظلم دی ورونو چې وسړی د الله حدود فیمال کی قیامت پر ورځ باندې با جنتین आवाज کی جهنمین ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا جنتین بورونو جهنمین ته आवाज کی چې او د اور خلکو او جهنمینو مونږ ته چې رب العالمین کومې وعدې کړې وي مونږ سره چې الله کومې وعدې په دنیا کې کړې وي هغه پوره کړې دي مونږ سره هغه رښتینی دي حق دي فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا تاسو ولیدلې تاسو ومندلې هغه وعدې د عذابونو چې رب العالمین تاسو سره کړې وي هغه رښتینی دي کنه هغه بوي چې بالکل رښتینی دي فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين نو دی وخت کې به یو اعلان کوونکی اعلان وکي چې د الله لعنت دی په ظالمانو باندې په دې جهنمینو باندې دی د الله لعنت نو جهنمین ورونه هغه ظالمان ونادا نو بیا به आवाज وکي ورونو اللعنة الله على الظالمين ظالمان څوک دي الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون هغه خلق دي ظالم چې د الله د لارې نه خلق منی کوي او د الله لارې له کجدوي لټي د الله د لارې نه منی کول یو سره د الله د لارې نه څوک منی کوي دا ورونو ظالم دي دا به هغه سړی چې په جهنم کې به ورید کیږي الله دې موږ او تاسو دې نه وساتي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الدنيا زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من الظلم اللهم إنا نعوذ بك من أن نظلم ونظلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صووا صفوفكم رحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا